کم خوب مو په 20 ناروغیو اخته کولی شي. د شپې ښه خوب د هر چا خوښ وي. دا نه یوازې د انسان مزاج ښه کوي بلکې د سترګو شاوخوا تورې حلقې هم نه پرېږدي. همدا ډول مناسبه اندازه خوب د زړه وزن او ذهني روغتیا لپاره تر ټولو اړینه خبره ده. په نن سبا کې چې د شپې لخوا بوختیاوې ډېرې شوي چې ورسره خوب هم ګډوډ شوی دی او هر کس نشي کولی یوازې د شپې لخوا ټاکلې موده خوب بشپړ کړي. طبي پوهان د یو عام کس لپاره په شپه ورځ کې له 7 څخه تر 8 ساعتونو خوب مناسب ګڼي. دوی ډیری چې له دې کم او زیات خوب په انسان کې د بیلابیلو ناروغیو لامل جوړیږي. د لا ښه روغتیا لپاره د ورځې نیم ساعت خوب لا بیله ښه خبره ده. دلته هغه زیانونه چې د کم خوب له کبله رامنځته کیږي په نښه کوو. روغتیا ته ښه راغلاست. غوسه د بیخوبۍ یو ستر لامل دا دی چې انسان د ورځې په اوږدو کې له هر څیز څخه شکایت کوي او په کوچني نه کوچني څیز غوسه ورځي. دا د طب له لحاظه یوه ناروغي ګڼل کیږي چې یوازې په ښه او آرام خوب سره له منځه ځي. په یوې نوې څېړنه کې څرګنده شوي چې منفي فکر او زیات شکایت کول د کم یا خراب خوب نتیجه ده. په دې سره انسان د ورځې هیڅ یو کار په سمه توګه نشي ترسره کولی. سردردي د کم خوب دویم زیان دا دی چې د ورځې لخوا به مو په سر دردي. ښکاره خبره ده چې د سر درد انسان هیڅ ډول یو کار ته نه پرېږدي. پوهان سره په یوه خوله دي چې د ورځې لخوا سردردي رامنځته کېدل د شپې خراب یا کم خوب له امله وي. دوی وایي چې په کم خوب سره د انسان نیم سر درد کوي چې ډیر دردونکی. همدا ډول هغه کسان چې په خوراري یا خراټې وهلو یې خوب خرابیږي زیات یې له سردردۍ شکایت کوي. چاغوالی د انسان لپاره په عام ډول چاغوالی له کومې ناروغۍ نه کم نه دی. کم خوب په چاغوالي کې مرسته کوي ځکه چې په دې سره د انسان د بدني هورمون توسط خرابیږي او زیات کالوریز لرونکي خوړو ته اشتها پیدا کیږي. له چاغوالي سربیره کم خوب انسان کې د ستومانتیا ناروغي رامنځته کوي. سترګو لید د خوب کموالی د سترګو لید کموي. په دې سره انسان ته د ورځې هر څیز خړ خړ یا دوه ښکاري. سترګو ته آرام ورکولو لپاره خوب انتهایی اړین دی. د زړه ناروغي د یوې څېړنې په دوران کې ځینې کسانو تر 88 ساعتونو د ویښ پاتې کېدلو توصیه شوې. د دې په جریان کې د دغه کسانو د وینې فشار پورته شو خو کله چې دوی ته یوازې تر 4 ساعته د شپې بیده کېدو اجازه ورکړل شوه د دوی د زړه درزا ډیره شوه او بدن کې داسې پروتین رامنځته شول چې د زړه ناروغۍ ګواښ یې زیاته وه. سست غبرګون د کمخوبۍ بل زیان دا دی چې انسان په ځواب یا غبرګون ښودلو کې سست او ورو وي. د یوې څېړنې له مخې ځینې کسانو ته د پوره او ځینو ته د کم خوب مشوره ورکول شوې. پایله کې وموندل شوه چې د بشپړ خوب کوونکو په پرتله د کم خوب کوونکو کارکردګي بیکاره او په غبرګون ښودلو کې سست وه. انفیکشن یا غلط اغېز تاسو به لیدلی وي چې د ځینو کسانو زخم ژر نه ښه کیږي. خوب د انسان دفاعي سیستم غوره کوي. که خوب مو کم وي نو زخم به مو انفیکشن اخلي او په زر ښه کېدو کې به ستونزې ګورئ ځکه چې د یوې شپې کم خوب هم د باکتریاو پر ضد د انسان په دفاعي سیستم منفي اغیزې کوي چې له کبله یې زخم انفیکشن یا غلط تاثیر اخلي. تمرکز د یو چا خبرو ته غوږ نیول د درس ویلو یا د یو داسې کار پر مهال چې سوچ، فکر او تمرکز ته اړتیا لري داسې حال کې مو تمرکز سم وي. که ځواب مو هو وي نو د دې لامل د خوب کموالی دی. څېړنې ښیي چې په کم خوب سره انسان د تمرکز له مادې خلاصیږي او ذهن د ستونزو سره مخ کوي چې ورته هر کار سرته رسول ستونزمن شي. د واکسینو اثر کمیدل واکسین عموما بدن د ځانګړو وایروسونو څخه ساتلو لپاره کیږي خو که چیرې مو خوب کم وي د واکسین اثر مو پر بدن د پوره خوب په پرتله کم وي ځکه چې کم خوب د انسان دفاعي نظام کمزوری کوي. په خبرو کې ستونزې د خوب کموالی د انسان پر خبرو اثر کوي. د خبرو پر مهال داسې بریښي چې کومه نشه یې کړي. د یوې څېړنې له مخې ځینې کسان د 36 ساعتونو لپاره ویښ پرېښودل شول. وروسته د خبرو پر مهال معلومه شوه چې الفاظ ترې ګډوډېږي تر دې اندازې چې کومه خبره کول غواړي هم په سمه توګه نشي ترسره کولی. همیشه د زکام او ټوخي ناروغي که تاسې هر وخت د زکام یا ټوخي ناروغي څخه سر ټکوئ او په یو ځای بدلولو د زکام سره مخ کیږئ نو د دې یو ښکاره لامل د خوب کموالی هم دی. د یوې څېړنې له مخې هر هغه کسان چې له 7 ساعتونو کم خوب کوي په دوی کې دغه ناروغي 3 چنده زیاته موندل کیږي. د خېټې ناروغي
په معده کې سوخ او قبض راتلل هم د کمخوبۍ له کبله رامنځته کیږي. بشپړ خوب مو د قبض په څیر له سختې ناروغۍ ژغورلی شي. همدا ډول د معدې ناروغیو مخه هم نیسي. شکر د خوب په دوران کې بدن په میټابولیزم کې راتلونکې خرابۍ له منځه وړي، خو برعکس د ویښ پاتې کېدو پر مهال په انسولین کې د حساسیت ګواښ زیاتوي او د دویم ډول شکر په بڼه راوځي. د یوې څېړنې له مخې د شکر زیاتېدو یو لامل د خوب کموالی دی. سرطان د روغتیا پوهان د خوب او سرطان ترمنځ دقیقه اړیکه موندلی شي او یو شمېر څېړنې یې ترسره کړي. دوی موندلي چې د خوب کموالي سره د بدن دفاعي ځواک کمزوری کیږي او په دوی کې د یو خاص ډول ټي او د غټو کولمو سرطان ګواښ ډیریږي. یادښت د ځوانۍ پر مهال په خوب کې کموالی دماغي توازن خرابوي او انسان د اوږدې مودې لپاره د یادښت کمزورۍ سره مخ کوي. د یوې څېړنې له مخې ویلی شو چې کوم کسان چې خوب یې په ټاکلې اندازه پوره وي یادښت یې هم ځواکمني او له الزایمر ناروغۍ څخه هم ژغورل کیږي. هغوی چې خوب یې کم وي هر وخت لوږه پرې راځي، پر اراده کنټرول نه لري، له وخت وړاندې زړیږي، ډپریشن یا ژور خفګان پیدا کوي او عضلات یې هم کمزوري کیږي.